السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل لپاره درې خوندور اپلیکیشنان در وښیم. چې دغه درې اپلیکیشنان به تاسو ته ستاسو موبایل کې ډېر زیات کارونه در اسانه کړي او له دغو درې اپلیکیشنانو څخه تاسو موبایل کې ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ. نو دغه درې کوم اپلیکیشنان دي راسئ په ویډیو کې در وښیم. نو سره دوستان اول اپلیکیشن ته اول اپلیکیشن در ښیم. د دغه اول اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په خپل موبایل کې سکرین شاټونه پیدا کړئ. او دوستانو ګوره تاسو په خپل موبایل کې ډېر زیات په زراو سکرین شاټونه اخیستي وي. نو تاسو چې کله یو سکرین شاټ په کار وي، مثال تاسو په ګوګل کې یو شي سکرین شاټ اخیستی وي، کله چې تاسو هغه پیدا کوئ نو تاسو ډېر وخت اخلي. یا تاسو په واتساپ کې یو شي سکرین شاټ اخیستی وي، کله چې تاسو هغه پیدا کوئ نو هغه تاسو ډېر وخت اخلي. نو سمپل دوستانو تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو دغه اپلیکیشن به خلاص ګورئ سرچ سکرین شاټ. تاسو ټول سکرین شاټونه به دلته راواړوي. نو مثال د ما د بینک والا سکرین شاټ پکار ده. ما بینک ولیکئ، ګوره دلته اوس ما هغه پیسو چې یا ما چاته پیسې لیکلي وي یا چا ما ته رالیکلي وي، دلته ګوره موږ ته خالي هغه سکرین شاټونه راواړول. دغه رقم دوستانو مثال د ما خالي د واتساپ والا سکرین شاټونه پکار دي. ما خالي واتساپ کې ولیکئ، ګوره دلته ما ته خالي د واتساپ والا سکرین شاټونه راواړول. دغه رقم مثال د هر شي سکرین شاټ سم پکارو هغه سکرین شاټ نوم کې لیکئ نو تاسو ته به اتوماتیک خالي هغه سکرین شاټ اړوي. نو ډېر خوندور اپلیکیشن د دوستانو له دې څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ. نو سره دوستانو دویم اپلیکیشن ته دویم اپلیکیشن در ښیم. دغه دویم اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ د خپل واتساپ لپاره په زراو ګروپان پیدا کړئ. او دوستانو په دغه اپلیکیشن کې په زراو د واتساپ ګروپان دي. هر ګروپ چې مې خوښ سمپل په جوین بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به اتوماتیک هغه ګروپ ته په واتساپ کې ورولویږئ. نو دې لپاره به سمپل دوستانو تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې هم تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. دغه دوه اپشنانو به ټیک مارک ولګوئ، په ایکسپټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ایکسپټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه ټول د واتساپ ګروپان دي. اوس مو هر ګروپ دوستانو خوښ و خالي په هغه ګروپ باندې په جوین بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جوین بټن باندې کلیک وکړئ دلته کوم ایډز رالی کوم مشورې رااله نو سمپل به تاسو هغه کلوز کړئ دلته. نو کله چې دوستانو تاسو هغه مشورې کلوز کړئ نو تاسو به اتوماتیک هغه ګروپ ته بوځئ. نو لاندې ګوره جوین ګروپ ورته لیکلی ده، په دې کله تاسو کلیک وکړئ اتوماتیک به تاسو هغه ګروپ ته ورولویږئ. دلته ګوره په زراو ګروپان دي، هر ګروپ چې مو خوښ و دوستانو تاسو په اسانۍ سره په واتساپ کې هغه ګروپ ته ځان ورچولی شئ. نو اوس دوستانو دریم اپلیکیشن ته دریم اپلیکیشن در ښیم. دغه دریم اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ د خپل موبایل په ایجو باندې د انیمیشن والا سټایل ولګوئ. او دوستانو دلته ګوره تاسو ما د موبایل ایجونه کتلی شئ. نو دغه رقم بیا کله هم تاسو په خپل موبایل کې کوم میوزیک پلی کوئ، کوم ګانه پلی کوئ یا تاسو ته نوټیفیکیشن راځي، تاسو ته میسج راسي نو تاسو د موبایل ایجونه چې دي سرکلان چې دي هغه به دغه رقم رڼا کوي. دغه رقم دلته ګوره مختلف ډیزاینونه دي، په دغه ډیزاین کې هم کوئ، په دغه ډیزاین کې هم کولی شئ، په دغه ډیزاین کې هم کوئ، په دغه ډیزاین کې کولی شئ. بیا کله هم دوستانو تاسو ته میسج راسي یا تاسو په خپل موبایل کې کوم ګانه یو شی پلی کوئ نو ستاسو موبایل چې ده هغه به دغه رقم ډیزاین کوي. نو ډېر اسانه ده دوستانو. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې هم تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو دوستانو اول به تاسو دغه درو سرو اپشنانو ته پرمیشن ورکړئ. په دغه اپشن به کلیک کوئ، له تاسو پرمیشن غواړئ الاو کوئ. د بل اپشن به هم کلیک وکړئ، له تاسو پرمیشن غواړئ الاو بیا په دغه دریم اپشن به هم کلیک وکړئ نو پرمیشن درڅخه غواړئ هغه به الاو کړئ. کله چې تاسو هغه الاو کړئ نو دغه به ستاسو د موبایل په ایجو باندې ولګي. بیا کوم سټایل ور چینج وي په د الاین کله دوستانو تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره له موږ سره مختلف سټایلونه راځي. دغه سټایل په لګوئ، دغه په لګوئ. نو هر سټایل چې مو خوښ بیا هغه سټایل په ولګوئ. بیا کله دوستانو تاسو په خپل موبایل کې ګانه پلی کوئ، میوزیک پلی کوئ یا تاسو ته نوټیفیکیشن راسي نو ستاسو د موبایل ایجونه چې دي هغه به دغه رقم په انیمیشن سټایل کې راځي. نو دا دوستانو موږ سره د موبایل لپاره درې خوندور اپلیکیشنان کوم چې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او ستاسو کوم اپلیکیشن خوښ شو ماته په کمنټ کې لازمي ولیکئ. او دوستانو د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو لایک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.